تیرہ جمعہ مو بلکہ مخی جمعہ نه د حضرت یوسف علیہ السلام واقعہ شروع کړې وه او خبره مو دې حده پورې رسولې وه چې یوسف علیہ السلام د جیل نه راووته او بادشاہ خپل دربار ته وغوښته او په ډېر لوی عزت او په احترام یې خپل ځان سره ځای کړ او کله چې بادشاہ راغوښته نو هغه دا ویلي چې حکم یې وکوی دې را خلاص کړې راولې استخلصه لنفسي دی به زما مشیري ما سره بی بس ځکه د یوسف علیه السلام علم او د هغه پویه او د هغه هوښیارتیا ورته معلومه شوه دانایي ورته معلومه شوه نو ځکه یې ده ووی چې استخلصه لنفسي ځان سره به ساتم زما خاص مشیر بی د مشورې خاون بی او بیا چې یوسف علیه السلام حسینم و جمیلم و ډېره خشته هغه کمیس یې مچولی و کم کمیس چې حضرت ابراهیم علیہ السلام ته په اور کې جبریل علیہ السلام اغوستی و د جنت کمیسو او بیا په کوی کې جبریل علیہ السلام د ده په غاړه کې واچو ځکه پلار ده ته دا غاړه کې اچولی و هغه اچولی و جنتي کمیس او خوبصورته شخصیت او بادشاهم هغه له جوړې ولېږلې په یو تخت باندې ځان سره کېنو ټولو وزیرانو استقبال هم وکړو الله وله عجیبه شکل هم ورکړی و مزیدار د شکل خپل ځان له د انسان یو مخورستوبي د انسان دا شکل د تور او د سپین سره تعلق نه لري یا بعد انسان شرنګ نه توري دی که نه هغه له الله داسې د مخ یو عزت ورکړي خلک یې قدر کوي نو دی خو خشته هم و بادشاه چې ته بیا تپوس وکړه او ده وله کوي مشورې ورکړې وی تا ځان سره مشیر کوم وینا اجعلني على خزائن الارض انی حفیظ علیم ما د خزانې د ځمکې خزانې یعنی د زراعت وزیر یو خو عام وزیر خزانې نه د ځمکې خزانه خو زراعت فصلونه دي او د خوب تعبیر هم دغې طرف ته و چې قات به راځي نو زه ډېره حفاظت گزاره میم حفاظت کوونکې میم امانتګره میم پوهېږم الله راله علم پوی هم را کړې ده وی ډېره ښه ده وزیر زراعت مقرر دغه درمیان کې چې دی راووت هغه عزیز مصر هم مړو کوم عزیز مصر چې دی ورسره مخکې د غلامۍ زندګي تېروله او د هغه چې کومه ښځه وه زلیخه چې د یوسف علیه السلام سره محبت و هغه هم تقریبا د بوډاوالي عمر ته رسېدلې وه بوډۍ وه بیا بادشاه ورته درخواست کې دور منصور لیکلی دي بادشاه ورته درخواست وکړه چې یوسفه داسې وکړه چې دا زلیخه په نکاح واله خاوند یې مړ دی تا سره ډېر زیات محبت او ډېره زیاته مینه وه در سره او د هغې د هغه محبت او د مینې د وجې نه ته جیل ته ملاړې هغې اقرار هم وکړه چې غلطي زما وه څه ګناه الله د هغې نه هم نه ده صادره کړې هم الله د ګناه نه بچ کړه کومه غټه ګناه چې ده ته خو الله سې مو ساتلې دا زما یو درخواست ومنه د هغې زړه به لږ په قلار شي او خاوند یې مړ دی په نکاح والا یوسف علیه السلام دا هغه بادشاه هغه درخواست قبول کړ او زلیخې سره بیا نکاح وکړله نکاح نه پس عجیبه زندگی و بیا یو ځل یوسف علیه السلام هغه د ښځې او د خاوند منځ کې چې کوم تعلقات دي هغې ته به زلیخې هېڅ توجه نه ورکوله هېڅ قسمه یو غاړه کې به ناسته وه نفل به یې کول الله به یې یاده و جړا به یې کوله یوسف علیه السلام ته یو ځل تپوس وکړه زلیخې زه خو هغه مینه محبت چې ستا کم ما سره مخکې و او ته کم محبت تی ما سره لرو هغه خو پرېږده وه چې کوم د ښځې د خاوند خپل تعلقي هم را سره نه ساتې دا ولې هغه محبت تی څه شو هغه مینه دې څه شوه زه هغه وخت غلام یم اوس زه وزیر یم او د بادشاه د دربار خاص انسان یم نو ستا هغه محبت مینه خو ډېره زیاته وه خو هغه پرېږده وه هغه د ښځې خاوند چې یو بل سره کومه مینه یو کم محبت وي هغه ما سره اوس نه ساتې دا ولې وی هغه وخت چې زما تا سره کوم محبت او مینه وه زما زړه کې خالص ته پروت وی او ته زما په زړه کې موجود وی خو چې ته جیل ته لاړې او بیا د جیل نه راووتې او ته جیل ته ورسېدې نو ما الله ته رجوع کړې ده د رب العالمین ذات ته مې رجوع کړې ده اوس زما ټول زړه د الله سره دی
زما زړه کې اوس هغه شی ختم شوی دی د هغې په ځای ما الله ته ډېر درخواستونه کړي دي، ډېرې توبې مې وغوښتې دي، ډېرې معافۍ مې وغوښتې دي، او ستا په ځای زما زړه کې الله ناست دی، د الله محبت ناست دی، هغه څیزونه زما د زړه نه وتي دي. ختمه ده هغه خبره. بیا الله تعالی دوه زامن د یوسف علیه السلام او د زلیخې نه پیدا کړل. یوه لور ته الله پیدا کړه، هغه لور بیا د ایوب علیه السلام په نکاح کې ایوب علیه السلام ته واده شوه. بهر کیفه چې دی کله واپس راغی او دی وزیر شو، 7 کاله چې کم خوب لیدلی شوی و د هغه خوب مطابق د فراخۍ کالونه شروع شو. ځمکې داسې غلې راوچتې کړې، غنمان زرغون شو، او هغه زمانه کې چې کومه د ځمکې سبزي وه یا د ځمکې غله وه په ډېر وافر مقدار کې هغه خوب لیدلی شوی و ده چې 7 کاله به بارانونه مي، 7 کاله به غلې م زرغونې شي، او د هغې نه پس به 7 کاله قحط وي. نو د 7 کاله چې کم غله زرغونه شوه، حضرت یوسف علیه السلام ته خو الله علم ورکړی و، د هغې دپاره یې غټ غټ ګودامونه جوړ کړل فوراً، چې ورپسې ورته پته وه الله ښودلې وه د خوب نه چې 7 کاله قات به راځي. نو که دا غله مونږ اوس ختمه کړو، 7 کاله به بیا څه کوو؟ هغه غلی په غټو غټو ګودامونو کې په هغه وږو کې سنبال کړه. تېره جمعه مې تاسو ته ویلي و چې وږي کې غله کېدې نه خرابېږي هم نه، هغه یې سنبال کړل او ټوله یې خوندي کړله. 7 کاله به چې خلکو خوړل او یې ساتل، او چې کم د حکومت ځمکه وه هغه ځمکه کې هم غلې وکرلې. که د خلکو نه به کومه غله اوزګاره شوه، د خلکو په پټو کې هغه به هم تې د فوراً واغېشتله او ټول ګودامونه ډک شو. ورپسې 7 کاله قات راغی، 7 کاله چې کم قحط راغی، نو بیا به هغه غله یوسف علیه السلام د ضرورت مطابق خرڅوله. خلکو سره خپلې غلې هم نه وې، د ساتلې وه به یې خرڅوله ضرورت مطابق په پیسو باندې او دارنګې په نورو څیزونو باندې. نو د مصر چې څومره خزانه وه هغې د پیسو نه او د زرو نه د سرو د سپینو نه بلکل ډکه کړه. او قات داسې و په 7 کاله کې چې د مصر نه بار په میلونو په سوونو میلونو باران بلکل بند و. نو کله چې باران بند شي که نه، نو ګورې دا رزق که یو سړی وي چې زما ځمکه او زما پټی دی، بېشک دا ځمکه او پټی روزي زرغونی، خو د چا په حکم یې زرغونی؟ د الله په حکم. الله که باران بند که دا نیرونه به بیا نی ختموي. دا مونږ ونه لیدل څه زمانه مخکې دې نیرونو کې مو بوچې شوې، لږ غوندې یو میاشت باران بند شي نو بیا کویان هم اوبه وچېږي، بیا درک ته اوبه نه لګي. دا خو د رب العالمین یو نظام دی، دا زمونږ ایمان دی او دا زمونږ عقیده ده چې روزي په دې ځمکه کې پرته ده، خو ګورې د الله په حکم. الله چې غواړي در کوي به که الله ونه غواړي ځمکه به دې مي، جایداد به دې مي، مال به دې مي قات به در باندې راولي، هېڅ به هم بیا ني. نو خبره مې دې پورې کوله رونو چې هغه 7 کاله قحط راغی، خلکو باندې ډېر لوی قحط راغی. د یوسف علیه السلام پلار چې کومه علاقه کې و، کنعان علاقه کې، هلته هم قحط ورسېد، هېڅ هم نو درک نه لګېد. خلکو به دا سپلی او دا پیزار په اوبو کې خوټکه و، هغه اوبه به یې څکلې، او زاله ډوکي به خلکو سټل، او د اونو پاڼې به خلکو خوړې، د څاروي لاړل ختم شو، اوږي شو، هغه د لوږې د لاسه مړه شو، د تندې د لاسه مړه شو. ځنګلونو کې چې کوم حیوانات و هغه د لوږې تندې د لاسه مړه شو. یعقوب علیه السلام ته د خپلو بچو ووی، هغه چې کوم 11 بچي دي، یاره بابا اوس به مونږ څه کوو؟ وی بچو څه طلب پکار دی، وی په مصر کې یو بادشاه دی او خلک د هغه ډېر صفت کوي، عزیز مصر ورته وایي، او هغه ډېر نیک انسان دی، مونږ یې اورو او هغه سره غله ده. نو که مونږ لکه جمع پونچي خپله را جمع کو، هلته لاړو او لکه غلطې والو ته اجازت راکړه، نو څنګه به یاره بچې وی لاړ شئ دغه بادشاه له. اوس دوی خو یې نه پېژني چې بادشاه څوک دی. یعقوب علیه السلام ته پته نه لګي چې دا بادشاه خو زما زوی یوسف دی، او دا خو زما نه په ماشوموالي کې جدا شوی دی، کم ځای ته به رسېدلي. صرف دومره ورته پته وه چې یو ځل د اسرائیل علیه السلام سره د یعقوب علیه السلام ملاقات شو، نو یعقوب علیه السلام ورته ډېر زیات وژړل. اسرائیله نو مرګ فرشتې یو تپوس ته نه کوم، زما د بچي متعلق راتاله وه چې زما یوسف بچې کم ځای کې وی؟ وی ما ته پته نه لګي. الله په هغې خبردار. ګوره د غیب و علم چا سره دی؟ یو الله سره دی. که د غیب و علم پیغمبر سره وي، یعقوب علیه السلام سره وي، نو بیا به دونه پریشانه ولې؟ بیا خو به ورته پته و چې زما بچې په پلانکي ځای کې دربار کې ناست دی، ځان به یې ور رسولی و د خپل بچي له. بیا جیل ته به وله ملاقات له تللی و، کوی له به وله ورغلی و، خوا کې په دشت بیابان په کوی کې یوسف علیه السلام پروت دی، پلار ته پته نه لګي چې زما زوی په کوی کې دی، ګنې ورغلی به و که نه، کوی نه به یې رایستی و، قافلې له به تللی و.
قل لا يعلم الغیب الا الله. رب العالمین قرآن حکیم کې فرمایي چې د غیب و علم ما سوا زما د ذات نه ګورې بل هېڅ چا سره نشته. دا زمونږ عقیده او زمونږ ایمان دی. بعضې خلک وایي که نه پلانکي سره پیریان دی او تعویز راوباسي او ما ته به روک شوی مال به ښیي او ما ته به زوی ښیي او دا پلانکي سره علم دی او د رمل دی او د جپر دی او چا د مرغان کینولي په پېښور کې او چا د کوډ او دا ټول گپ شپ دی. ګورې ها دا ټوله غلطه خبره ده. پیریانو سره د غیب و علم قطعا نشته. نه پیری ته ستا د بروک د زوی پته لګي، نه ورته ستا د تعویز پته لګي، نه ستا د زړه پته ورته لګي. دا علم چا سره دی؟ دا یو الله ذوالجلال سره دی. دا بل چا سره ګوره نشته. خطا نه شی ګورې تورې چرګې مرګې تاسو هم ساتلي دي او بس معمولي خبرې په منډه وړه تعویزګر له راوړه توره چرګه. دا تورې چرګې په وینه بدله تعویز لیکم. خدای ته وګوره اوس په وینه تعویز لیکل په کم کتاب کې راغلی دي؟ وینه خو نجسه ده، پلیته ده. تعویز کې خو ته د الله نوم لیکې، د الله د رسول د الله نوم لیکې، د الله صفات پکې لیکې، د قرآن آیت پکې لیکې. نو دا په وینه لیکل په کم کتاب کې جایز دي؟ هغه له چې یو شی پکې صاحب هغه توره چرګه وایي ښځه کېره دلته هغه هلته کېدي وایي لږ ساعت پس راځه تعویز دله کوم. چرګه هغه خپل مرید له ورکړي. تاله تعویز چې ته لیکلې درکې وې ځه په توره چرګه مې دله تعویز ولیکه. بل والا راشي ایره جي زما دا کار دی او ما له تعویز ولیکه، ورشه توره چرګه راوله. نو دی لاړ شي نو هغه مرید ورته هلته ولاړي څه کوې؟ یاره پیر صاحب راته توره چرګه یاده کړه تعویز. وی څه به ګردې ما سره شته که نه زه به یې راباندې خرڅه کړم. نو د سلو چرګه پې په 200 خرڅه کړي. دی وایي چې زه کلي ته ځم خو چرګې پسې ځم خو بلا پیسې مې پې لګي په 200 پې خرڅه کړي. نو پیر صاحب خو پیر صاحب ته به ګورې غږ نه کوي. پیر نه دا تعویزګري، پیران خو نیکان خلق دی، دا تعویزګري. هغه راو دی راو فکیره دی دا پرېږده دی لالومه ځه ګرد ساعت پس راشه راشي تعویز ونه ورکړي. چرګه بیا هغه مرید له ورکړي بل پې ورولي. هغه چرګه د ورځې 10 ځله خرڅېږي او 10 ځله حلالېږي. دا زمونږ عقل نشته. عقل قسم دی که زمونږ پوه او سوچ شته دی. هلکه لږ غوندې سوچ وکړه. د غیب و علم چا سره دی؟ یو الله سره دی. د خیر او د شر مالک څوک دی؟ یو. تعویز صحیح دی، بالکل جایز. خو هغه تعویز چې هغې باندې د الله نوم پکې وي، د الله صفات پکې وي، د پیغمبر علیه السلام احادیث پکې لیکلي وي، د قرآن آیات پکې لیکلي، هم اعتماد به په دغه تعویز بیا هم نه ساتې. په چا به ساتې؟ په الله به ساتې. نو تعویز ښه خبره ده، غاړه کې واچوه. د قرآن آیات دی پکې، د پیغمبر علیه السلام احادیث دی پکې، د الله نومونه دي پکې، فایده به پکې شته. خو فایده پکې څوک؟ دارو کې فایده څوک اچوي؟ الله اچوي. تعویز کې فایده څوک اچوي؟ رب العالمین به اچوي. نو خبره مې دې پورې کوله چې د غیب و علم یو د الله د ذات سره دی ګورې، بل هېچا سره د غیب و علم نشته. کوي نو یعقوب علیه السلام به دونه پریشانه ولې؟ نو ملک الموت نه تپوس کوي د مرګ د فرشتې نه د ما بچې، مونږ ته هېڅ پته نه لګي. یاره وي یو تپوس ته نه کوم، تا خو د ډېرو خلکو نه ساګانې ایستې دي، ګوره څونه خبره ده. زما د بچي د یوسف نه خو به د ساني ویستې. دا راته یاره وي دا راته پته ده چې د یوسف علیه السلام پیغمبر نه مونږ سا نه دی ایستې. جمدی دی دونه راته پته ده. ولې که مړ وي نو سا به ترې مونږ ایستلې وه. نو دونه مطمئن اوسېږه چې بچی د جمدی دی. نو یعقوب علیه السلام به بهر ووت او جلل به الله ته وابیضت عیناه وهو کظیم. الله فرمایي قرآن حکیم کې سترګې تکې سپینې شوې، ړندې شوې، ړندې نظر لاړ او ډېر ډېر زیات غمجن وړنه به درد کو. به کول چې یا الله هر کله چې خو ما سره د خپل بچي ملاقات وکړه او ما خو دا وی چې دی به مړي قیامت کې ملاقات به کېږي، خو دا پته ولګېږي چې جمدی دی. پروردګاره چېرته خو زما له دې بچیو ملاقات ما سره وکړه. نو دا پته ورته نه لګي. نو بچي ورته وایي چې تحت دی او مونږه اجازت راکړه چې لاړ شو. ځای بچو لاړ شي. خو به د مصر بادشاه ته ووایې ور اوس پته ورته نه لګي که نه چې زمونږ ورې پلار بوډا دی او پیغمبر دی. دا ورته لږ سفارش وکړې چې غله مونږ له لږه زیاته راکړي او ځای. خو هغه اعلان کړی چې یو چا له غله ورکوم په خپله به راځي. پخوا به دا کنټرول چې چا د غنم او جوار او یا دغه غلې ملې د چینو به وکړه نه، نو د هر چا په نوم به کاډ و. یاده ده تاسو ته که نه؟ هر سړی به په خپله ورته وي، په خپله راشه نو هغه خپل شی به وړی. نو د مصر بادشاه مې اعلان کړو چې څوک دروغ ونه وایي. که 10 وروڼه 10 واړه په خپله راځي چې زه وګورم، که 15 وروڼه 15 واړه په خپله راځي، که 100 کسان 100 واړه په خپله چې زه وګورم چې څوک د پغلا د بل چا شي یو نسي. وی ځای بچو 10 واړه لاړ شي. خو دا کم د یوسف علیه السلام چې سکر ورو بنیامین دی ته پرېښوده. یارېده که نه چې د ده یو ورور خو تاسو مخکې وجلی دی، تاسو وایئ چې موږ وجلی دی، دې ته پرېښودو. یې ځای 10 واړه بچو لاړ شئ او بادشاه ته لاړ شئ. چې دوی 10 واړه لاړل بادشاه ته مخامخ ودرېدل. بادشاه ځان ته مخامخ پیش کړل چې
چې څنګه مخامخ شو ورته نو دی ورته وایي چې بادشاه سلامت کوم ځای نه راغلی میلمنو مونږ خو د کنعان د علاقې نه راغلي یو د میاشتو مزل مو صیب کړی دی ښه څوک یې چې مونږ د پیغمبر بچي یو د کوم پیغمبر د یعقوب علیه السلام ته خو پته ولګېږي چې د ما رونه دي چې ویلي د رسې مو پېژندل ښه د یعقوب علیه السلام رونه دا پیغمبر دی او چې دا پیغمبر دی او چې زمونږ پلار چې دی نه هغه د بل پیغمبر دی چې اسحاق علیه السلام دی او چې زمونږ د نیکه پلار بیا ابراهیم علیه السلام هم پیغمبر دی تاسو ته پته ده مونږ دا پشت در پشت نسل در نسل د پیغمبرانو په اولاد کې را روان یو جی پلار مو ډېر بوډا دی سپینګیری دی او د هغه یو زوی په ماشوموالي کې شر مخ تختولی دی او وجلی دی نه هغه پسې ډېر زیات غمجن دی او دردمند دی او یو بل بچی دی زمونږ یو بل رور دی نو زمونږ پلار په هغه باندې یریږي هغه را سره بار نه پرېږدي نو ته مهرباني وکړه مونږ له غله راکړه او لږه ډېره غله راله راکړه او چې کوم رور مونږ په هغه خپل پرېښې دی مهرنې د هغې سم راکړه او د خپل پلار یې سم راله راکړه دا مهرباني وکړه او د احسان را سره وکړه یوسف علیه السلام وایي ښه تاسو د یعقوب علیه السلام پیغمبر دغه بچی او بالکل تاسو خو ډېر نیکان یې او ډېر عزتمن یې هله شاه بیا شاهي مهمانخانه کې حکم یې وکړه دا ډېره کې ښه ډوډۍ وله ورکې ښه خوراک وله ورکې دا خو د پیغمبرانو بچي دي د پیغمبرانو نسل دی پوره میلمستیا وله وکړي به دوی خوشحاله شو چې یاره د مصر بادشاه او یوسف علیه السلام هم پکې تېره ده که نه ډېر وخت پکې تېر دی په دې دور کې او بل هغه شاهي تخت باندې ناست دی او بل د بادشاهانو په دې مخ باندې یو غلاف اچولو یو نقاب به په دې مخ باندې اچولو چې هر څوک د بادشاه مخ ته مو نه ګوري دا د هغې زمانې یو خپل رواج و یو خپل عزت و نو په مخ باندې هغه خپل نقاب هم پروت و شاهي دربار کې هم ناست دی دوی یې نه پېژني هغه ته خو پته ولګېدله شاهي مهمانخانې ته هوټل ته یې بوتلل او هلته یې ولله ښه میلمستیا ورکړله او 3 ورځې یې ځان سره ایثار کړل دی به صاحب مونږ له غله راکړه مونږ ځو نه 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 تاسو د پیغمبر بچی او نیکان یې او پلار نیکه کر نیکه ټول پیغمبران تیر شوي دي تاسو به نه ځئ تاسو به ما سره دلته کې دی رهئ آخر چې 3 ورځ شوه بادشاه سلامت مونږ له اجازت راکړه زمونږ پلار دی او هغه خپل یوسف بچي پسې په سترګو ړوند دی نو که مونږ هم دلته کې ایثار کې مونږ پسې به هم غمجن او دړمن به شي ته اجازت راکړه چې مونږ رخصت شو نو یوسف علیه السلام ته خو د پلار نوم بیا واخیستی شو وی ډېره ښه لاړ شئ نو یو کس له یو بار غله ورکړه یو کس له او وی زمونږ د هغه بل وی د هغې سم در کوم وی ورکې وله د هغه د دې د هغه بل رور چې کوم دوی یادوي زه خو غایبانه له چا نه ورکوم خو دا د پیغمبر بچي د رښتونې دي ورکې د هغې سم وله ورکې ځې لاړ شئ او پلار ته مو زما سلام وایي چې د مصر بادشاه درته سلام کو خو یاره یو کار دی ګورې هسې نه دروغ راته ونه وایې چې ستاسو بل رور نی او دروغ هم راته نی ویلي نه چې وي زمونږ بل رور بنیامین شته کشر دی وی رښتیا وایې وی ښه بیا چې راځې ابه راولې او که هغه هم رانه وس نو ما ته به پته ولګي چې دروغ وایې پټګۍ به رانه د هغې سوړي ابه خامخا راولې او که هغه هم رانه وسته نو بیا به دله غله بلکل نه در کوم یا خو ته دروغجن یې ما ته وایې شته بیا دروغ وایې ستا ضرور به بل نه ابه خامخا راولې وجي ډېک ابه راولې پلار ته به مینت زاري کوو نو چې دوی یې څنګه قافله رخصتوله نو یوسف علیه السلام هغه خپلو کار خاص ته وی دوی چې کومې پیسې میسې راوړي دي که نه دا والا په د غنمو په یو بوټ کې وربندې کې دا ورته واپس کې دا واپس کې ور دې کې د هغه یو غرض یو حکمت خو پکې د هغه ده چې دا پیسې ورته واپس کړو او لاړ شي نو پلار به مې لږ خوشحاله شي ځکه قحط دی د پیسو درک به مو سره نه لګي دویم غرض یې پکې ده چې دوی به واپس بیا راشي ولې ځکه چې پلار یعقوب علیه السلام به وایي چې اوف خو دا خو د بیت المال پیسې تاسو په بوجۍ کې په غلطۍ راغلي دي دا خو پیغمبر دی هغه خو ارامه پیسه نه خوري او د بیت المال پیسه چېرته خوري نو بیا به تاسو خامخا رالیږي زړه کېدو چې دا بچي به خامخا رالیږي چې دا پیسې وله ورسوئ دا خو په غلطۍ کې راغلي دي دا خو د بیت المال شی دی او د بیت المال شی به پیغمبر او د پیغمبر بچي څنګه خوري نو یو خو دا دی چې دا احسانمن به م شي او د دې پیسو د را رسولو دپاره به واپس دا ازامن دولیږي دی ورته پونچي جمع کړله دوی بارونه څاروي بار کړل ورسېدل بابا مونږ خو رالو بلا غلم راوړه خوشحاله او د مصر بادشاه خو ډېر ښه سړی او بادشاه بابا زمونږ خو ډېر عزت وکړه ستا د مخه او مونږ له ډېره ښه مېلمستیا راکړه مونږ خو یې نه را پرېښودو او ګوره د هغه بل رور غلی هم راکړه چې کوم بنیامین دی چې غلی وسپړده او بوجونه یې تش کړل هغه د دوی چې کومه پیسه وړې وه او کوم مال یې وړی هم ورته واپس پکې پراتو او بابا مونږ نور څه غواړو وګوره
غلیم راکړه او دونه ښه بادشاه دی چې زمونږ هغه پیسې هم مونږ ته واپس رالېږلي دي داسې ښه سړی دی یعقوب علیه السلام پوه شو وی ګور ښه دا خو واقعي ډېر ښه سړی دی او واقعي ډېر ښه نیک بادشاه دی دا خو پیسې مونږ ته واپس رالېږلي دي بچو داسې وکړئ چې دا غله له مونږ خلاصه شي نو واپس لاړ شئ او دا کومه پونچي چې ده دا هم واپس یوسئ دا د بیت المال شی دی دا په غلطۍ کې بچو راغلي هېڅ پته نه لګي نو دا خو د بادشاه د بیت المال شی دا به ورته واپس کړې وی بابا مونږ چې ځو مونږ سره بنیامین به پرېږدی نه 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 بچې بنیامین نه پرېږدو خفه کېږئ مه دې نه پرېږدو بابا بادشاه ته مونږ ویلی دي او د هغه د نوم غلم ترې راوړې ده نو چې اوس او مونږ ته یې ویلي نو چې دی به راولی نو چې دی اوس بو نه ځو نو مونږ ورته دروغجن ښکاره شو مونږ له به غله نه راکوي وی نه 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 پام کوئ بس بنیامین نه لېږم یا بادشاه بابا مونږ ذموار یو وی هغسې ذموار لکه د یوسف علیه السلام متعلق چې مرله ذمواري را کړې په دوکه م رانه یو ځل یوسف بوته رانه مو جدا که خپل لخت جګر اوس دا د زړه وینه رانه جدا کوې بلکل نه کېږي قطعا دې نه در کوم بابا که نه را کوې مونږ له غله نه را کوې مونږ ورته ویلي دي د بنیامین حساب ترې راوړی دی غصه به شي بادشاه خیر پلار یې مجبوره کړ چې مجبوره که نو دا بنیامین یې ورسره ولېږه وی ځای لاړ شئ بنیامین بوځئ خو ګورې د خدای په نوم درله قسم در کومه چې داسې خیال به پې ساتئ لکه په دې خپل وروڼو چې څنګه ساتئ او چې لاړ شئ نو په بادشاه زمونږ بیا سلام ووایئ او د سلام نه پس ورته زما حال بیان کې او ورته ووایه چې دا مېرنی رور مونږ ځان سره راوستلی او پلار یې بل رور پسې سترګې ړندېري نو ګورې دې به زر مونږ ته را رخصتې او زر به راځئ بنیامین یې ورسره که قافله روانه شوه لاړه مصر ته ورسېدل دا دویم ځل لاړه چې لاړه صاحبه ورسېدل بادشاه ته ور مخامخ شو بادشاه سلامت السلام علیکم مونږ چې دا خپل لسرونه یو او دا زمونږ هغه مېرنی رور دی کوم چې تا تیر کال مونږ تا نه تلو او تا د غله مونږ را کړې وه خو چې تلل نو پلار ورته یو نصیحت کوي یا بنیه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه بچو ګورې چې ورځئ د مصر نو په یو دروازه به نه ورځئ په ګڼو دروازو ورشئ ځکه د دوی وجودونه غټ غټ او خشته او مزېدار د پیغمبر بچي او خلکو ته پته هم و چې دا خو 11 رونه دي نو پام کوئ په یو ګیټ ور داخل نه شئ که په یو دروازه ورلی نظر به مو وی په یو دروازه به نه ورځئ دو په یو دروازه یو په بله دروازه درې په بله داسې خواره شئ چې نظر مو نه وی دا ګور یاد ساتئ نبي علیه السلام هم فرمایي ان العین حق د سترګو نظر ګورې رښتونی دی دا خامخا لګي دا د خړه نه لګي د خړه نه لکه زما په نظر کې یو سړی یو ډېر ښه سړی ښکاره شو نو زما نه نظر ورته لګي مثلا څوک چې ستا په زړه کې ښه پرېوته او ستا په نظر کې خشته پرېوته یا ښه دې ته نږدې شو نظر به پې ستا لګي دا حق دی بلکل د نظر لګي ښه اوس د هغې علاج درته ښیم د چاته د انسان نه نظر ولګېد د هغې یو اسان علاج دی او دا علاج نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی هغه دا دی چې دا سړی دی داسې ووایي چې لکه اوس ما ته پته ولګېده چې د ما نه خو د انسان ته نظر ولګېده دا په قصب نه لګئ نظر ولګېد نو دا الفاظ دی وایي چې ما شاء الله کان وما لم یشأ لم یکن لا حول ولا قوة الا بالله ما شاء الله کان وما لم یشأ لم یکن چې ته علماو ته وایي درته په کاغذ به ولیکي یاد یې کړې ما شاء الله کان هغه چې الله غواړي هغه کېږي وما لم یشأ لم یکن چې الله ونه غواړي اسم نه کېږي لا حول ولا قوة الا بالله د شیطان نه او د نفس نه او د ګناه نه خلاصې بې د الله د توفیق نه نه کېږي عبادت باندې طاقت دا بې د رب العالمین د ذات ته توفیق نه نه کېږي نو لا حول ولا قوة الا بالله خو تاسو ته یاد دی خو دا بل ټکي ورسره یاد کړئ ما شاء الله کان وما لم یشأ لم یکن لا حول ولا قوة الا بالله دا چې دی اووې نو ستا نه به بل چاته نظر نه لګي بس که ستا پس بعضې وخت کې زوی نه سړي نظر ښه شي دا خپل کور نه نظر ښه شي د خپل پلار نه نظر ښه شي د رور نه نظر ښه شي خو چې تا ته پته ولګي چې دې سړي باندې زما نظر اوس لګي زړه مې ترې ښه شو نو فورا دا کلمه ووایه هغه نظر به پرې نه لګي دا یو دم دویم دم چې پیغمبر علیه السلام یې فرمایي هغه څه دی ادا دی تا ته پته ولګېده چې د فلانکي سړي نه ما ته نظر ولګېد نو هغه ته ووایه د هغه نه جامې راواله زړې جامې کمیس پرتوک شو یا صادر شو راواله او هغه ووینځه اوبو کې او چې دا په چا نظر لګېدلی دی په هغه هغه اوبه واچوه دې سره هم نظر ختمېږي یا هغه ته ووایه چې هغه اودس وکړي هغه انسان د لاسونه ووینځي اودس دې وکړي
او د هغه د هغه لاسونو به یا د هغه د هغه اودسو به هغه راواله او په دې مریض ور واچوه چې په چا نظر لګېدلی دی، یا د هغه څادر ووینځه، یا د هغه کمیس ووینځه، یا د هغه زنانۍ د هغې پړونې یا د هغې لوپټه ووینځه، او هغه اوبه چې دي نو په دې انسان ور واچوه، په دې مریض انسان چې په چا نظر لګېدلي، فورا د نظر هغه اثر به ختم شي. خو پیغمبر علیه السلام فرمایي حدیث کې راځي چې که تا ته څوک ووایي چې وروره دا څادر دې راکړه زه اینځم، زما په بچي ستا نه نظر لګېدلی دی، یا دا کمیس دا پلو دې راکړه زه اینځم، یا دا لوپټه یا دا پړونې دې اینځم، یا ته لږ غوندې اودس وکړه چې اوبه د والم په هغه بچي ور واچوم، زما په بچي تا نظر، نو په دې خفه کېږې مه، فورا دا کار وکړې. زمونږ په دې وطن کې خو اوس خلک خفه کېږي. اوس که مې تا ته ووایي چې وروره زما په بچي نظر لګولی دی او شا به لګې اوبه راکړه اودس وکړه راکړه، یا دا کمیس دې راکړه، نو بس دشمني در جوړه شوه ما سره. تا په ما الزام ولګو. هلکه دا خو الزام نه دی، نظر خو د بد زړه نه نه لګي، دا خو د ښه نه لګي. دا ګور یاد وساتئ، په بد زړه کې د چا نه نظر نه لګي، دا خو چې د چا نه د چا زړه ښه شي نو نظر لګي. نو که تا ته یو سړی ووایي چې زما زوی باندې ستا نظر لګېدلی دی، نو څه بده خبره خو نه ده، دا خو غیر اختیاري چا په اختیار کې خو نه. نو د هغې دا علاج دی که ستا په چا شک راغی چې دې سړي نظر زما په وجود یا زما په څاروي یا زما په انسان لګېدلی دی، بس وایه لږ چاره دام وکړه، یا وایه لږ کمیس زوړ راکړه، هغه ووینځه، هغه په هغه څاروي باندې یا په هغه ځای باندې یا په هغه انسان هغه اوبه ورتوی کړه، نظر اثر به ختم شي. وګورې نظر چلېدل دا ثابت دي، دا حق دي، د ښه زړه نه لګېږي، دا د قرآن نه معلومېږي، د پیغمبر علیه السلام وینا هم ده. نو بچو په یو دروازه ګورې وردن، دې نه دا معلومېږي. ګوره دا واقعه چې ما شروع کړې ده خو د عبرت او د مسایلو لپاره مې شروع کړې ده، ته چې قصه خو درته نه کوم. دا مثلا ته معلومېږي چې انسان به کوشش کوي چې د نظر نه ځان ساتي، دا کوشش هم پکار. دا سړی وایي زما راځه خپل کار به کوي، نه نه نه، خپل اسباب تعالی الله درکړي دي، عقل الله درکړي دي، کوشش کوه داسې کار کوه چې د بل د نظر نه ځان بچ کړي. لکه مثلا ډېر ځان مه ډولې کوه، یا مثلا په ګڼ کسانی په یو دروازه مه ننوځه، یا که ته چا نه یېرېږي چې د نظر تیز دی د هغه مخکې مه تېرېږه. دا خو اسباب دي، دا به استعمالوي. دا د یعقوب علیه السلام خپلو بچو ته دا چل ښیي. بهر کې چې دوی په هغه ګڼو دروازو ورننوتل او یوسف علیه السلام ته ور مخامخ شو، نو هغه خو وپېژندل، عرفهم وهم له منکرون، هغه وپېژندل چې دا د مارونه دي، دوی نه پېژند چې دا یوسف علیه السلام دی. بادشاه سلامت مونږ خو بیا راځو، مونږ د یعقوب علیه السلام پیغمبر بچي یو که نه چې پروس کال راغلي وو، دا هغه زمونږ رور دی چې د غله در نه مونږ پروس کال وړې وه، ځان سره مو دې راوستې. بادشاه سلامت مونږ له به اوس غله بیا راکړې، مونږ نار یو، هغه غله م ختمه کړه، او زمونږ پلار پیغمبر دی او ډېر سخي دی جي، دومره سخي دی چې هغه غله خلکو له ورکوي. هغه ته خو پته وه چې دا خو زما پلار واقعي سخي دی، هغه چې څو هغه خلکو باندې ویشي، خلکو له مفت ورکوي. او جي ګورې څه شته دې م نه، څه داسې بېکاره غوندې پونچي م راوړې ده، څه داسې پوره پیسې میسې م نشته، غریبانان هم یو. نو ته دا مهرباني وکړه چې مونږ له پوره غله راکړه او د دې رور غله م راکړه، دا د دې را سره راوستی دی. هغه حکم وکړه شاهي مهمان خانې ته، وی یو کمره دوی له اوس هم دا مېلمانه چې راشي دوه کسو له یو کمره په دې هوټل کې ورکوي، یا یو کس له یو کمره ورکوي. وی د دوه کسو دوه کټیزې کمره د دوه کسو دې دوی له ورکوي. شابه هله دوی ښه عزت وکړئ، ښه مېلمستیا ورکوئ. ګورئ دا د کنعان د علاقې د بادشاه بچي دي او د پیغمبر بچي دي. نو جي تاسو دوه د هغې کوټې یوسف علیه السلام په خپله ورسره پاڅېد، راځئ زه تاسو له کمرې تقسیموم، تاسو دوه دې کمرې ته ننوځئ، دا ستاسو شوه، دا تاسو دوه دې ته، تاسو دوه دې ته، تاسو دوه دې ته، تاسو دوه دې ته. خو لس کسه لس وروڼو دوه تقسیم شو، بنیامین یوازې پاتې شو. دوی په جلا شو. اوس بنیامین ته دا پته نه لګي چې دا یوسف دی، زما ورور دی. ولې جاړې مېلمه؟ جړه په دې راغله چې ارمان زما یو ورور یوسف، هغه یو وخت شر مخ تختولی دی، ارمان که هغه جم دی اوس به دا او هغه هم د یو کوټې ته ننوتي. چې ته خفه نه شې که ستا هغه رور نشته، زه یم که نه، مه خفه کېږه، تاسو خو د پیغمبر بچي یې، تا سره به زه یو ځای ډوډۍ خورم. دې کوټه کې دا د پیغمبر بچي دی. ګورې یوسف علیه السلام چې دوی پویم نه شي، او دوی ځان له دوه کسو له مېلمستیام ورکړې، هر یو له ځان له خپلې کوټې ته ولېږې، او دا یو پکې خالي د ملګري د سره د ملګري شو. تاسو پیغمبر بچی زه به ستاسو عزت کوم، احترام به کوم، یو ځای به سره ډوډۍ خورم. کوټې ته ننوتل دواړه، هغه خپل دغه یې ورته غلاف یې ورته له مخ نه لرې کړ، روبن ورته مونږ وایو، بادشاهانو بادشاه.
لوی احسان کړی ستا دې وروڼو زه شرمخ نه یم خوړلی کوي ته یې غورځولو نورې خبرې به قصې بیا وروسته کوو وروره خو بس خفه کېږه ما او زه به ځان سره اوس پاتې کوم خوښه دې ده وی ورورې ما ځان سره پاتې که خو بابا سره به څه کوو وی بابا هم راولو غږ مه کوه ما ته رب العالمین هر څه برابرۍ قرآن کې الله فرمایي وکذلک مکننا لیوسف فی الارض مونږ یوسف علیه السلام له په ځمکه کې یو قدرت او طاقت ورکړو دوی نه مروس غلامۍ ته غلامۍ نه مروس جیل ته جیل نه مروس د بادشاه دربار ته دربار کې مولا داسې عظیمه بادشاهي ورکړه چې هغه یولس سرونه چې یو وخت کې دی غورځاو لس سرونه وهه یې کوي کې نن هغه را د خپل الله راوستو پې فکر مه کوه تا پاتې کوم وګورې چې دا رونه در نه خبر نه شي چپ غږ به نه کوې ډېره ښه چې دوی ښه مېلمستیا وله وکړله خو دوی خو ونه پېژانده نو بیا ورته وایي داسې چل به کوو چې حکم یې وکړه وی دې ټولو له یو بار غله ورکې غنم وله ورکې او هغه یو جام و د بادشاه د سرو زرو قیمتي په هغې باندې به یې دا خلکو له غله ورکوله پیمانه به یې پرې کوله وی دا به د بنیامین په بوجۍ کې ومنډل پټ چې څوک دنه خبر نه شي خپلو ملګرو ته یې هېڅ څوک چې خبر نه شي جي ټیک به دغه جام یې د بنیامین په غله کې ومنډه او بوجۍ ډکې کړی او کسانو ته یې وی تاسو کښېنئ تاسو مخکې مونږ وزن نه کوو تاسو له به اوښان مونږ بار کړو بیا به تاسو ځئ اوښان یې بار کړل او اوښان قافله روانه شوه یوسف علیه السلام ورته وویل چې په یعقوب علیه السلام تاسو پلار دی پیغمبر دی زموږ سما سلام وایه او چې بیا هغه خلاصې شي نو بیا فورا راځي بنیامین یې ورته رخصت چې رخصت یې کړه بادشاه هغه کسانو ته ویل جام هم څه کړه وی صاحب هغه خو مونږ هغه د بنیامین چې کومه بوجۍ وه د هغه نوم پې لیکلی و او د هغه کاڼ و ورسره هغې کې مو هغه جام ورته کېښود وی شا به یې اواز وکړي اوس غږ به نه کوي چې جام ورک شوی دی دا اوس یو حیله جوړوي د دې رور د پاتې کولو دپاره اواز یې وکړی قافلې والا د بادشاه جام رک شوی دی او تاسو پټ کړی دی شا به یې راشي جام راوړی ټوله قافله یې راوست د یوسف علیه السلام د هارون هم دي پکې او نور خلک هم دي وایي چې مونږ خو جام نه دی پټ کړی هغې ته هم پته وه نو فبدأ بأوعیتهم قبل وعاء اخیه د بنیامین هغه بوجۍ رستو کړه چې دوی شکیان نه کړي نورو باندې شروع کړه یو بوجۍ اړوه سامان لټوه بوجونه لټوه پیدا یې پکې نه کړل وی ګوره یاد وساتئ جام را وباسئ که روم نه ویسته نو څه به کوو نو د یعقوب علیه السلام دا بچي ورته وایي دا رونه وی بادشاه سلامت زمونږ د پلار یو قانون دی په هغې به فیصله کوو هغې ته خو پته و چې مونږ نه دی پټ کړ وی ستاسو د پلار څه قانون دی وی زمونږ د پلار دا قانون دی چې څوک غلو هغه به غلامي نو که د چا په بوج کې جام روت هغه به ستا غلامي هغه به درته پرېږدو مونږ غله خو نه یو مونږ د پیغمبر بچي یو مونږ خو نیکان خلک یو او صاحب ته به مونږ بدګماني کې که د کوم یو کس په دې قافله کې د چا په سامان کې جام روت بس ستا غلام وی په دې فیصله ده وی یو هم په دې فیصله ده وی ډېره ښه چې لوښي لټول د دوی هغې کې نه راوتل د بنیامین په هغه بوجۍ کې جام راووتل اوس به څه کوئ بنیامین بوجۍ کې خو راووت تاسو وایئ چې مونږ غلا نه ده کړې دا ګوره دا د دې رور ستاسو د جام پټ کړی دی هغې څه وایي ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل اوس دې خو پېژنې نه که نه وی بادشاه سلامت که د بنیامین غلا وکړه او جام یې پټ کړه د ده یو ورور یوسف هغه هم په ماشوموالي کې غلا کړې وه فاسره فی نفسه یوسف علیه السلام دا خبر اړه کې پټه کړه چې زما غلا کوله زه غغلم غږ یې ونه کړه اوس خبره کوم خبره ښکاره کېږي او د هغې وجه داسې وه چې دا یوسف علیه السلام ماشوم و نو د یعقوب علیه السلام خور لویه و ترور سره نو چې دې لږ غونې داسې لوی شو ګرځېدو شو نو یعقوب علیه السلام ورپسې لاړ هغه خور ته وایي دا بچې راکړه هغې ورته نه یې درکړو ما سره به دې وایي نه ما له دا خپل بچې راکړه نه هغه خوشطبعه وه خوشطبعي کوله نو د ترور دا یوسف علیه السلام دننه که کوټې ته او په دې ملا کې ورته یو کمربند وتړه مزیدار کمربند د هلکانو جینکو به هغه زمانه کې اچو هغه یې ورته په دې ملا کې وتړه د کمیس لاندې هسې خوشطبعي کوله دې ترور راویسته وی رورې دا ماشوم چې دی نو دا نه در کوم هغه ورته وایي چې نه زه یې بوځم درنه نو چې څنګه یې روان که د مټې ونیو نه خور یې اواز وکړه وی روره یعقوبه ورېږه د ما نه ده غلا کړې ده او هغه د هغه په قانون کې دا وه چې چا به غلا کړې وه نو هغه به بیا هغه کس اخېسته وی نه نه دې غلا ولې به کوي نو چې څنګه یې له کمیس اوچت کړم دې خوا ته کمربند تړلی وګورئ ما نه کمربند پټ کړی دی د دې لپاره چل جوړو چې یو سور و یوسف علیه السلام چته راغېړه کېده نور هم ورسره ایثار شي
زه وی خورې چې ستا خوښه ده شل دې جوړ کړی دی او چې ته یوسف ځان سره ایساری یو میاشت دوه کال دې درسره نوره وي. نو هغه خبره یې ورته ور یاده کړه. خو دې ماشوم و ان یسرق فقد سرقا قل له من قبل. بادشاه سلامت کړي بنیامین غلا وکړه، د دې ورور یوسف هغه مخکې غلا کړو. یوسف علیه السلام لږ پټه وساتله چې ښه په ما د غلا الزام لګوې. بس فیصله دا ده چې د بنیامین په بوجه کې جام وموندی شو، دی به اوس مونږ سره یې نه پرېږدو. رونه پریشانه شو. بنیامین ته وایي نو تا مونږ وشرمولو، بېعزته دې کړو، پیغمبر په پلار باندې الزام دې راغی، جام دې تا دې څو کړل. ځان له مشوره وکړه. وی تاسو ته پته نه لږ چې پلار مونږ نه واده اخیستې ده، پلار واده اخیستې ده چې دې به راولي. یو ځل خو یوسف مونږ زه کوی کې واچو پلار ته هم بانه وکړه. اوس که دې پرېږدو مونږ تیزونو پلار به هم سوی چې بل ورم راله مړ کړو. داسې نه کېږي. رالل او د بادشاه دربار کې ودرېدل. نو دوی کې دا و چې دوی به هیبت پرې راغې، د پیغمبر بچي و که نه، نو دوی به چغه ایسته او داسې چغه به ایسته چې هغې چغې سره به خلک بېهوشه کول. دوی کې مشر ورو یهودا هغه وی راځئ زه په دې بادشاه یو چغه وباسم او داسې چغه پرې وباسم چې دی به دله بېهوشه کړم. چې دی بېهوشه شي نو یوسف بنیامین به نیسو وتښتو. یوسف علیه السلام ته خو په آخرونه یو کس یې ودرو. وی داسې کار وکړئ چې تاسو ورشئ او په دې کې کم یو کس چغې ته ځان جوړو نو په سر به لاس راکاږي. نه به پوه چې په سر یې لاس راکاږي دې چغه نه شي وایي. شاته ورته نوکران ودرو چې کم یو کس پکې چغې ته ځان جوړو په سر به لاس راکاږي بیا چغه نه شي وایي. او ته پته ده مارونه دي. یهودا چې راغی څنګه بادشاه سلامت موږ له داسې کار وکړه چې دا خپل لور راکړه، موږ نه ځو. او که نه راکړې که نه، خو چې نه راکړې چغې ته ځان جوړو نو شاته بیا نوکر په سر لاس راکړه، بس چغه بیا نه شو. بل نمبر په نمبر هغه خیر ناکام شو. چې ناکام شو دربار نه یوسف ورته ویلی، یوسف علیه السلام ورته وایي چې خفه کېږئ، ما فیصله تاسو ما سره کړې ده، بنیامین سره جام موندلی شوی دی، هم دی به پکې ایسارو. زه خیر دی بیا راشئ در پرېږدم خو اوس یې نه درکړم. چې لاړل دا مشر ورور یې وایي چې زه خو پلار سره سترګې نشم لګولی، زه نه ځم، زه به هم دلته یم او تاسو لاړ شئ او پلار ته مو ووایه. هغې وایي چې بس مونږ څوک اوسه چې دې بادشاه راله رور نه راکوي او قافلې والا ته خلکو ته پته ده که نه. دا هغه بل ځل خو مونږ یوازې وو او ټوله قافله را سره ده د خپل علاقې. مونږ به پلار ته وایو چې د قافلې والا نه تپوس وکړي، دروغ خو ته مونږ نه وایو. نو دا یو ورور یم چې ورسره لاړله، وایي زه خو نه ځم. چې دوی لاړل پلار له ورسېدل، غلی ورته وغورځوله. بنیامین هم څه کړ؟ وایي بابا هغه خو غلا وکړه، د بادشاه جام یې پټ کړی، نو بادشاه په هغې کې د مونږ نه ایسار کړ. وایي دوکه را سره وکړه. بل بچی م راله لاړ مړ کړ، بل بچی م راله مړ کړ، یو خو م راله مخکې وجلی دی، بل م راله مړ کړ. وایي بابا که مونږ دروغ وایو دې قافلې والا نه تپوس وکړه، ولې غلا کول، ټولې قافلې نه تپوس وکړه. بهر کیف هغه یوسف یعقوب علیه السلام پریشانه شو، نورم په غم شو. یو بچی م ته لاړ، بل بچی م ته جدا شو. که عارضي جدا دی خو بیا هم خو دې جدا شو که نه. او الله ته به جړه کول او الله ته به فریاد کول او دوی ته به عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا، زما په الله امید دی چې زما درې واړه بچي به مال الله راولي، یوسف هم بنیامین هم، او چې هغه بل ته پاتې شو چې پلار سره سترګې نشم لګولی دا به الله راولي. بهر کیف زمانه پکې تېره شوه. چې تېره شوه بیا غلم خلاصه شوه. یعقوب علیه السلام دی بچو یو کار وکړه، لاړ شئ او د یوسف علیه السلام او د هغه د رونو ماله لږ خبر راوړئ او جړل به هر وخت. دا بچي ورته وي تله او تفته او تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الهالکین. همیشه یوسف یاده یوسف یاده یوسف. دوی خو یې مړه دی که نه، همیشه ته هغه یاده. د خدای نیکبخته داسې به ناجوړه شي چې مرګ ته به نږدې شي، ګنې مړه به شي راته څه کوي. او هغه به وي نه زما دا یقین دی چې ما له به الله خپل بچي دې غېږ له راولي، بس دون الله خفه کړم، نور به ما الله نه خفه کوي، زما دې غېږې له به الله بچي راولي. هر څنګه چې لږه مودم نه وه که نه. یوسف علیه السلام چې کوم وخت کې کوي کې غورځو د 7 کالو او چې پلار ورسره ملاقات کوي نو 80 کاله پس پلار سره ملاویږي. 80 کاله د پلار د سترګو نه غیب دی. دا ګوره ډېر اسانه خبره نه ده، دا ډېره ګرانه الله یې مسلمانو ساتي. هغه چا پړه تېرېږي چې چا نه لږ غوندې بچې یا چې ته وتښتي یا چې ته غیب شي، دا ډېر ګران درد دی، ډېر ګران درد. الله یې مسلمانو ساتي. ځای که نه بچو لاړ شئ او دا یوسف هم وګورئ او د هغه رونه مو ګورئ که چېرته م را پیدا کړل. دوی بیا لاړل چې څنګه دوی لاړله او یوسف علیه السلام ته ور مخامخ شو، ور ورسېدل. نو یوسف علیه السلام ته وایي په ژړا شو ورته او د یعقوب علیه السلام خط یې والا ورکړ.
مخکې یعقوب علیه السلام خط نو لیکه، دی خط ولیکه. یعقوب علیه السلام په دې خط کې لیکه چې ای د مصر بادشاه، ګوره عجیبه خط لیکه، ای د مصر بادشاه، ما ته پته لګېدله چې ته ډېر نیک سړی. اوس زوی ته خط لیکي خو پته خو ته نه لګي که نه، ته ډېر نیک سړی او ډېر ښه سړی، او موږ سره تا په دې قحط په زمانه کې ډېر لوی احسانات کړي. لیکن زه راته خپل یو ال ویم، زما پلار چې نیکه چې ابراهیم علیه السلام، په هغه دومره سخته تېره وه چې هغه بادشاه په اور کې غورځولو، نو زما په نیکم ډېره سخته تېره شوې ده، خو د اور نه الله پاک سالم راوست. بیا زما په پلار باندې دونه سخته تېره شوه چې چاړه والا په مری کېښودی شو، اسحاق علیه السلام. زما په تره باندې په اسماعیل علیه السلام سخته تېره شوه، زما په تره په اسماعیل علیه السلام باندې سخته تېره شوه چې هغه له په مری باندې چاړه کېښودی شوه، هغه م الله بچ کړ. د مصر بادشاه ما باندې هم ډېره لویه سخته تېره شوې ده، ډېر لوی غم را باندې تېر شوی دی. د یو بچي چې زما د 7 کالو یو ماشوم بچی هغه زما نه جدا شوی دی، 80 کالو شو چې هغه پسې زه جاړم، او هغه ما ته دا بچي وایي چې شرمه خوړلی دی، لیکن هېڅ پته نه لګي چې هغه به کوم ځای وي. بادشاه سلامت ډېر غمجن یم، زړه مې ډېر درد کوي، دا راته پته نه لګي چې زما بچی به نور ته ناست دي که سوري ته به، زما بچی به د چا خدمت کې وي او که په آرام به وي، زما بچی به جوړي او که زما بچی به ناجوړی. نو په نیکه مې سخته تېره شوه، په تره مې سخته تېره شوه، په ما اور بل شو، 80 کالو شو چې زما نه خپل لخت جګر د زړه میوه زما نه جدا ده. بادشاه سلامت بل یو بچی مې و چې په هغې به ما د هغه روک بچي یوسف مینه ما ته ولا رانه تا ګیر کړ. نو بادشاه سلامت زه ډېر زیات غمجن یم، ټوله شپه جاړم، ټوله ورځ الله ته جاړم، او سترګې مې د بچي پسې ړندې دي. نو ته د الله لحاظ وکړه او ما ته د خپل زوی بنیامین راولېږه چې دې رانه پاتې نه کړي. که دې دې راو نه لېږه نو داسې خیرې به درته وکړم، زه د پیغمبر یم او د پیغمبر اولاد یم، داسې خیرې به درته وکړم چې ستا 7 پشتو پورې بچو ته به د هغه خیر و اثر ګورې ورسېږي. سم شه بادشاه سلامت ما له خپل نیازبین بچی فورا راولېږه، غلک رالېږي که نه رالېږي خو ما له خپل بچی راولېږه. نو چې یوسف علیه السلام ته دې خط ته وکتل او خط یې ولید او د پلار هغه فریاد یې ولید، نو بې اختیاره په ژړا شو، ډېر زیات یې وژړل، ډېر زیات. خط به یې راواخېست او کله به یې په سترګو کېښود، کله به یې په خولې باندې په شونډو کېښود، کله به یې ښکله او کله به یې په سترګو یېښود، او ډېر یې وژړل. ښه بابا واقعي دا خو ډېره زیاته سخته ده. ابراهیم علیه السلام ورته رایاد شو، خپل نیکه اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، هغه خپله زندګي چې واقعي د ما پلار خو دا د ما لا پلار دی چې جمدی دی په دومره غمونو کې. دوی ورته الووي چې دغسې تا زمونږ رور چې دی نو هغه مونږ نه شرمه خوړی دی او بل لور رانه تا کښېنه او بادشاه د مونږ په حال ډېر دردمن یو، رحم را باندې وکړو دا بنیامین را سره پرېږده، پلار مو ړوند دی ګنې مري. هغه خط چې وکړه ښکل یې کړ، په دې سترګو یې کېښود، نو هغه نقاب یې ورته اوچته یې کړ. تاسو ته پته ده چې تاسو یوسف سره څه کړي؟ تاسو ته پته خبر یې؟ تاسو وایي چې یوسف شرمخ تختولی دی، تاسو ته پته ده چې هغه سره هم څه کړي دي؟ هغه خپل تخت شاهي تاج یې ورته کوز کړ، هغه خپل مخ یې ورته ښکاره کړ. تاسو خبر یې هغه سره هم څه کړي دي؟ تاسو وایي شرمخ خوړلی دی، خو چې ده ته یې وکتل او انک لانت یوسف، ته یوسف یې، یوسف خو ته نه زمونږ ورور، انی انا یوسف، زه یوسف یم. پام کوئ باز ګوره ملامته کوي یم نه، او ته نه وایي چې تاسو ما سره ظلم کړی دی، زیاتې هم کړی دی، مرګ ته اچولی یم، او داسې مرګ چې کوي کې ماشوموالي کې غورځولی یم. ستاسو له لاسه زه لاړم قافلې ته او قافلې نه جیل ته او جیل نه بیا کوم ځای ته زه ورسېدم، ظلم د سره اوس نه کوم، زیاتې را سره نه کوم. دا هم ورته نه وي ملامته کوي یم نه، نه 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 انی انا یوسف، زه یوسف یم، مه ملامته کېږئ، خیر فکر ونه کړئ، هېڅ غم شو بالکل چې غم ونه او زه ستاسو ورور یم او دا بنیامین دی، او فورا لاړ شئ، زما په زړه باندې به ما پلار را وورېده، خو دا د الله حکم و. دا کمیس یې ورته خپل وویست چې کوم هغه کمیس چې ابراهیم علیه السلام ته جبریل علیه السلام د جنت نه راوړی و، ده ته بیا میلاو شوی او وینو کې ګورې لیس پیت و، هغه کمیس یې راواغېسته، په دې دا 2-3 داغ هم پراته دي زما د وجود د وینې، زما د وجود د وینې 2-3 داغ هم پې پراته دي، هغه وجود چې تاسو زه والی یم،
تاسو زه کوی ته وغورځولم او زما وجود زخمي شو، هغه وینم زما په دې کمیس پرته ده. دا مهرباني وکړئ دا کمیس یو سی زما پلار چاپ زر دی، او انشاءالله چې زما دا کمیس زما د پلار په مخ تاسو ورواچوئ یرتد وابي بصیرا، زما پلار به ډک جوړ وی، سترګې به بالکل ټیک ټاک او ټول دا هغه ځای نه را روان شو مصر ته راځئ. یو ورځ چې پاتې نه شي فورا دی کمیس یې وله ورک روان شو. چې څنګه روان شو او کمیس یې ورک او قافله را روانه شو، خوشحاله شو، ملامت هم دي. یعقوب علیه السلام ته الله اطلاع وکړه وحی په ذریعه باندې، خپل کور چې کم بندگانو بیبي وا یا لوڼی وې وی انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، یاره که تاسو ما ته ناپویه نه وایې که نه نو په ما نن د یوسف علیه السلام د یوسف بچی خوشبویي را باندې لګېږي، د هغه خوشبویي محسوسوم. خو که دا درته ویم نو ما ته بیا به تاسو وایئ چې یاره عقل دې کار نه کوي، پویه دې کار نه کوي، را باندې الزام به ولګوئ. نو که دا الزام نه لګوئ نو زه راته دا ویم چې زما باندې د خپل بچي د یوسف خوشبویي لګي. هغې ورته بیا وایي ګوره ته بار بار یوسف یادې، بیمار بشي مړ بشي، دا ته څه کوې؟ وایي نه په ما خوشبویي لګي او محسوسومه د هغه خشته خوشبویي او هغه لهر د هغه په ما را روان دی، په ما باندې لګي. بچي را ورسېدل چې څنګه را ورسېدل بس فورا هغه کمیس یې را واخېست، بابا مبارک شي، هغه کمیس یې را واخېست د یعقوب علیه السلام په دا مخ یې ور وغورځو، خو چې ور ویې غورځو د سترګې بینا شوې، نظر یې ولګېد، زړه یې خوشحاله شو، خوشحالۍ نه یې وجړل. ما نه وي تاسو ته، تاسو په ما باندې الزامونه لګول، ما راته نه وي، بس بچي فورا خپو ته پرېوتل، بابا مونږ معاف که، مونږ معاف که، مونږ بخښنه غواړو. هسته خو ښکاره شو که نه چې بچي خو مونږ بوتلې کوي کې م غورځولی دی، بابا مونږ معاف که. بابا ورته څه وایي سوف استغفر لکم ربي، زه تاسو له بخښنه به غواړم، لږ صبر راته وکړئ، یو ټیم را روان دی، هغه وخت به زه د رب العالمین په دربار کې ستاسو دپاره بخښنه غواړم. اور دا مثلا دې معلومیږي یو سړی زیاتي وکړي بخیر، باید سړی وي که نه هغه بیا بخل د هغه په کتاب کې نه، بخل د هغه کتاب کې نه، نه نه نه، یو سړی سره زیاتي وکړي او دله راغی چې ما نه زیاتی شوی دی، ظلم مې کړی دی، معافي راته وکړه، بس. قرآن حکیم کې الله فرمایي، حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي سل من قطعک واعف عن من ظلمک، څوک د سره سره رحیمي قطع کوي ته ورسره جوړه کوه، څوک د سره ظلم کوي عفو ورته کوه. او حدیث کې راځي چې په عفو باندې الله د انسان عزت نورم زیاتی. ګورئ مونږ خو وایو او که زه ورلم او بخښنه مې وغوښتله دې مې وبخښه نو دا خو به د ما شان کم شي، خلک به وایي ښه ویم والې او دې م بخښه. نه نه نه، نبي علیه السلام فرمایي په دې بس عزت الله نورم زیاتی، په بخښنه الله عزت نورم زیاتی. بې ځایه د یو بل سره روانې کول زمونږ په وطن کې دا یو مصیبت عادت دی که نه، یو به د یو نه نی خبر بل به د بل نه نی خبر، اړه کې به ګیلې شروع وي چې مخامخ شي سپم نه ګوري. یو وي دا د ما سره زیاتې وکړه، ته خو لاړ شه ته خو نه ورسره ولې زیاتې وکړه، او چې زیاتې وکړه نو ته کښېنه ته ووایه چې تا ما سره زیاتې وکړه. زه خو دا ویم زما خو دا سوچ دی، ما له خو که یو سړی را شي او ما ته وي تا ما سره زیاتې کړې دی، زه په دې خوشحالېږم چې ما ته ووایي، پته به ولګي چې ما زیاتې چا سره کړې دی او که مې نه دی کړې، ځکه زه په خپل نفس کې چا سره زیاتې نه کوم، چا سره ظلم نه کوم. داسې هر انسان وایي. دا بعضې خبرې د غلط فهمۍ نه شروع شي، غلط بیاني وشي، غلط فهمۍ وشي، نو زه دا خبره کوم تاله زه درلم چې ما نه زیاتې شو ما معاف کړه، بس ډېره خره ما معاف کړې. د مسلمانۍ طریقه هم دا ده، دا به بغض او حسد به پکې نه وګوره. د یوسف علیه السلام قطعا رونو ته دا مو نه وی چې ما سره م زیاتې کړې دی، نه 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 وی خیر دی. پلار ورته قطعا دا نه وی چې ښه بچو اتیا کاله ما نه لخت جګر د زړه مې وجودا کړی، ظلم وکړ، نه نه نه، سوف استغفر لکم ربي انه کان بی حفیظ. الله په ما ډېر مهربانه دی. ګوره الله نه م ګیله نه کوي، اتیا کاله پس سره بچې میلاوي، الله په ما ډېر مهربانه دی. دا د الله مهرباني ده که چې لږم در سره څوک خو کي، لږم خوشحاله شي نو فورا دا ووایه چې الله ته په ما ډېر مهربان دی. یا الله یا رحمان یا رحیم، ای الله ای مهربانه بادشاه، ته رحم والا بادشاه. بعضې خلک الله نه ګیلې شروع کړي، خدای الله نه څنګه ګیلې کوې؟ د الله ته څه کولی شي؟ زه د الله څه کولی شم؟ هېڅ هم نه شي کولی. دا خرمستي نه ده پکار، د الله نه ګیلې او شکوې مه کوه. که سختی را باندې راشي الله ته سجده لګوه، خوشحالي را باندې راشي الله ته حمد ادا کوه. هېڅ چېرې لویي او کبر او مستي دا قصې پسې مه کوه. چا سره زیاتې وکړه معافي ترې غواړه، څوک دله رالل معافي وغوښته د الله لپاره یې بخښه. د عزت او ذلت د رب العالمین په اختیار کې د بل چا په اختیار کې نه دی. نو وی دا ولې ورته وایي چې بخښنه به دله غواړم، زر به دله وغواړم، لږ صبر وکړئ. وی دا د جمعې شپې ته انتظار کوو،
او د جمعې په شپه باندې بیا د سحر د پیشمني وخت انتظار کو. لکه د جمعې شپه او چې بیا پیشمني شي دې وخت رب العالمین د انسان دعا قبلوي. صبر وکړئ د جمعې شپه را روانه او چې پیشمني شي نو زه به تاسو له د رب العالمین په دربار کې بخښنه غواړم، ډېره بخښنه، ځکه زه پیغمبر یم، زما زړه ته هم درد ورسو. یوسف علیه السلام ماشوم دی، په ماشوموالي کې هغه سره هم ظلم وکړ، هغه هم دردمن کړ، مانم جدا کړ، او بل دا دی چې صلې رحمي مو سره قطع کړه. ډېر ګناهونه مو کړي دي، ډېرې زیاتې مو کړي دي، لیکن زه به د الله په دربار کې بخښنه غواړم. بخښنه یې وله غوښته. بابا و یوسف علیه السلام خو چې زر راځي یم دی د مصر بادشاه دی، زمونږ یې ډېر عزت کړی دی او دا مونږ له غلې راکوي، دا هغه راکولې. وی ځای چې ځو. د 201 کسانو قافله تیاره شوه. دغې وخت کې د یعقوب علیه السلام بچي او نوسي او کړوسي 72 کسانو، 2 کسان. د هغې قافله تیاره شوه او د مصر د طرف ته روان دي. یوسف علیه السلام هغه خو کسان کېنولي وو چې دوی را نږدې شو نو فوراً ما له اطلاع راکړې. حضرت یوسف علیه السلام ولې استقبال لره د مصر د ښار نه سره د وزیرانو، سره د مشیرانو، سره د سلطنت او د بادشاهۍ د خلقو دنیا کې یوسف علیه السلام روزي، خو نور خلق به هم روزي، هم پیغمبر دی، یوازې بادشاه نه دی، پیغمبر هم دی. دنیا لوی استقبال جوړ دی، عظیم الشان استقبال، او تخت شاهي هم بار راستی دی، او یو لوی قناتونه دي او صاحبه دغه دي، دا څه ورته ویل کېږي، د هغې زمانې چې کوم د عزت سامان دی ټول روغ کړي او لویه جلسه جوړه ده. ولې؟ د یوسف علیه السلام پلار را روان دی، د یوسف علیه السلام رونه را روان دي د بادشاه، او 80 کاله پس ورسره ملاقات کېږي. تخت شاهي باندې یوسف علیه السلام ناست دی، او چې کله را پلار وله راورسېده نو ورته غاړه وتل یو بل ته، ډېر زیات یې وژړل دواړو یو بل ته. الله ورته حکم کوي یوسف علیه السلام ته چې ګورې ته به دلته ولاړ او زما خپل یو فیصله ده. تا یو خوب په ماشوموالي کې لیدلی و، د 5 کالو 4 کالو وي چې تا خوب لیدلی و، هغه رښتیا کوم. انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. تا ویلي چې 11 ستوري نور او سپومې به ما ته سجده کوي، دا دې لیدي. اوس هغه به کېږي، صبر کوه. نو د هغې به دا قاعده وه چې بادشاه له به څوک رالل نو سر به یې ټیټ کړو او یا په سجده به پرېوتل. سجده د الله نه ما سوا بل چاته زمونږ په دې امت کې بلکل منع ده، بلکل منع. لیکن په هغې امتونو کې د تعظیم سجده، د عبادت نه، د عبادت او د تعظیم سجده کې فرق دی. د تعظیم سجده په هغې زمانه کې جایزه وه، دا به کېدله، او نبي علیه السلام منع کړې ده. وی که د تعظیم دا سجده د یو انسان بل انسان ته جایز وي نو ما به ښځو ته حکم کړو چې خپلو خاوندانو ته هم سجدې وکړي. لیکن د الله نه ما سوا سجده زمونږ په امت کې بلکل منع ده. سجده به چاته کوو؟ صرف یو الله ته. چاته به سجده لګو؟ یو الله ته. د الله نه ما سوا بل چاته سجده منع ده. هغه زمانه کې هغه شریعت کې تعظیم سجده، تعظیم دا دی لکه دې زمانه کې څوک چاته لږ غوندې سر ټیټ کړي یا مثال په طور چاله لاس ښکل کړي، دا تعظیم غوندې دی. نو داسې قسمه نو هغه دته وی الله ورته ویلي ته به ولاړئ، دې ورته هغه خپل تعظیم وکړو، هغه 11 وروڼو هم، مور هم او پلار هم، او هغه بیا ځان سره په تخت باندې کېنولو، ځان ته یې رانږدې کړل، او دا 2 کسان سره د یوسف علیه السلام په مصر کې آباد شو. یو ځل یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام ورته بچې وی ته راځه لږ غوندې ځان له شو، یو ګپ شپ ولګو، یو څو خبرې یو بل سره کوو، خو یو بل نه به خبرې نه پټو. بابا ډېره ښه ده. دې وخت کې د یوسف علیه السلام عمر تقریبا 78 کاله وی بچې دا تپوس ته نه کومه چې ته زما نه جدا شوې، دې رونو کوي کې وغورځولې، تا ځان څنګه مونته زړه کې دې څه وی بابا ما له ډېر صابره مونته، ډېر صبر مې وکړ، د الله تعالی په کارونو مې ډېر زیات صبر وکړ، او مال الله د هغه صبر هغه مې وراکړ، پوره صبر مې و. پښتانه وایي خوږی که نه، صبر مې مال الله راکړ، ډېر صبر مې وکړ. وی ښه بچي یو تپوس ته نه بل کوم، وی تا باندې دا جون سنګ تیر شو چې کوي کې وغورځولې، د هغې نه پس دا قصه خو دې راته لږه غوندې وکړه چې دې رونو د ما نه جدا کړې، د هغې وخت نه تر دې وخته پورې دا قصه راته لږه غوندې وکړه. یوسف علیه السلام ته په ژړا شو، وی بابا هغې قصې تړه نه شي ټینګولی، نه شي ټینګو، دا راته نه وی چې ما سره رونو څو کړل او بیا د هغې نه پس ما سره څه شوي دي او په ما کم دور تېر شوی دی، دا درته بابا نه کوم، له نه شي ټینګولی، ما سره ناست اوس به ګورې مړ شي، دغه ما دا نه تپوس مه کوه. وی ښه بابا تا نه تپوس کوم، وی تا نه چې د جدا شوم، وی ستا له څنګه، وی زه خو تا پسې ډېر زیات غمجن او سترګې مې ړندې شوې، هر وخت به مې ژړل، الله ته به مې ژړل او تا پسې به مې ژړل.
وی بابا دا تپوس ته نه کوم چې دا ما پسې دومره غمجن ولې وی عجیبه تپوس دی کوي او عجیبه جواب ورکوي په څه خبره مونږ په ما پسې دومره غمجن وی او ورته وایي په دوو خبرو یو خو تا سره مې مینه ډېره زیاته وه او ماشوم رانه جدا شو ماشومه مې مینه مې زیاته او بچې مې وی غمجن بل پس وی بل په دې غمجن وم چې ته به په کوم دین او مذهب لوی شوې الله اکبر غم را سره ده چې په کوم مذهب به ته لوی شوې په کوم دین به ته لوی شوې ته به څنګه عبادت کوې د الله که به نه کوې دا را سره ډېر زیات غم او سودا وه اوس خو د پلار د بچو متعلق د رزق او د ډوډۍ او د روزۍ بند سوچ او فکر یې د یعقوب علیه السلام لکې سو دا مې سوچو په کوم مذهب په کوم دین په کوم څیز به ډېره زمانه پورې زما دا سودا وه بیا رب العالمین پوه کړم الله راله خبر راکړه بیا مې زړه لږ مطمئن وایي ښه داسې وکړه رونه والا راغلی دا رونه خو دې وبخښه که رونه ورته څه وایي رونه ورته وایي تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين روره بس مونږ خو دا نه برداشت کوله چې ته به لوی سړی مونږ برته ټیټېږو خو بس دا الله تعالی له فضیلت در کړی دی بس مونږ خطاکار یو الله فضیلت در کړی دی ګوره چې چاله الله رزق ورکي چاله الله علم ورکي حسن ورکي مال ورکي بغض او حسد به ورسره قطن نه کوي ګوره دا د الله په کار اعتراض دی په بغض او حسد الله ډېر زیات خفه کېږي نن مونږ کې بغض او حسد دی که نه پلان کې سپینه جامه اغوستې مال ولا الله ورکړه علم ورکړه پوه یې ورکړه عزت یې ورکړه دا ولې ولا ورکړل دا خو الله ورکړل نو چې ته په دې غوسه کېږي خو د الله په کار غوسه کېږي الله باندې غوسه کې نو وی تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين زمونږ د قسم په خدای تعالی الله په مونږ ډېر لوی فضیلت در کړی دی او مونږ خطاکار یوسف علیه السلام ورته څه وایي ملامته کوي نه لا تثریب علیکم اليوم لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم اس ملامت یا در باندې نشته اس فکر ونه کې الله تاسو مبخه الله دې مونږ چې څوک چانه بخنه وغواړي دا ورته وایي چې بس زه معافي غواړم هدې م ورته وایي چې څه نشته خبره خلاصه شو دا د یوسف علیه السلام او د یعقوب علیه السلام طریقه ده د هغې شیوه ده بیا یعقوب علیه السلام وفات شو په مصر کې او د هغې نه 30 کاله پس یوسف علیه السلام هم وفات شو د 110 کالو په عمر کې یوسف علیه السلام وفات شو او بیا د مصر د دریاب یو غاړه کې دفن شو او بیا چې کله دریاب روانې کو نو بیا یوسف علیه السلام هغې روچت که قبر کې او بل ځای کې دفن که نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو موقع فرمایي د موسی علیه السلام متعلق هم او د یوسف علیه السلام متعلق هم د دواړو متعلق فرمایي وی ما ته هغه ځای نه معلوم دي که زه هغه ځای کې وې نو تا ورته ما د موسی علیه السلام قبر به هم ښودی یو حدیث کې داسې راځي او بلکې داسې هم راځي چې د یوسف علیه السلام قبر به هم درته ښودی چې هغه کوم ځای کې د هغه قبر دی ما ته معلوم دي بهر کې ډېر مسایل او ډېر عبرتونه د دې نه مونږ ته الله راکوي لوی درس چې مونږ ته الله راکوي هغه دا چې دا سختۍ او د امتحانات او ابتلاءات او پیغمبرانو هم تېر شوي دي دا تکالیف هغې ته هم رسولې شوي دي لیکن د هر مصیبت نه پس ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا الله بیا اسانتیا هم راولي دومره عزت چې یوسف علیه السلام له الله ورکړ دا ډېر لوی عزت دی نبوت ورکړه الله پیغمبري الله ورکړه د مصر بادشاهي الله ورکړه خلق ورته الله محتاجه کړی نو مصیبت کې به هم الله یادوي او په خوشحالۍ کې به هم الله یادوي او نور مسائل چې کم دي نو هغه خو ما تېره جمعه هم درته ویلي وه بله جمعه مې درته ویلي بهر کې پیغمبر لوی شان دی الله ډېر لوی عزت ورکړی دی خو د پیغمبر د ژوند سره سختۍ ګورې شته څومره چې نیک انسان څومره چې نیک انسان سختۍ بیماری تکالیف مصائب دا به خامخا راځي لازما به راځي په هغې به صبر کوي اجر به رب العالمین ورکوي نو رب العالمین دی مونږ به دا دعا کوو چې الله مونږ د مصیبتونو تکلیفونو آفتونو نه وساتي او دا به نه وایې چې الله مونږ له صبر راکړي دا دعا به قطعا نه کوي د دې نه منع شوې ده صبر به نه وایي صبر خو دا معنی چې صبر خو هلک کې راځي ځکه چې مصیبت راشي یو سړي د پیغمبر علیه السلام مخکې دا سوال وکړه الله ما له صبر راکړي نبي علیه السلام وفرمایي د الله نه مصیبت وغوښته ځکه صبر خو هله راځي چې مصیبت راشي که نو مصیبت دې وغوښته نو صبر به نه وی چې الله صبر راکړي که مصیبت تر باندې راغی نو بیا ویلی شي چې الله په دې مصیبت کې ماله صبر راکړي د بچي د پلار د رور غم راغی او بیا وی چې الله صبر راکړي نو بیا خیر دی خو چې مصیبت نی نو صبر به نه غواړئ ځکه صبر خو د مصیبت نه پس راځي نو دا بس نه کوي خو به هر کیف الله دې مونږ د مصیبتونو او آفتونو نه وساتي او الله زمونږ ارواح د دغې مقربو انبیاو سره ملګري کړي